پوتین له ناټو سره د جګړې خبرداری ورکړ. دا چې د ناټو کوم اقدام پوتین غوسه کړی، جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو تازه څرګندونو کې پر غرب لوی تور پورې کړ. هغه وویل غرب یوازې غواړي چې روسیه او ناټو یو له بل سره جګړه وکړي. پوتین وویل غرب د یوې سناریو په جوړولو سره غواړي روسیه له ناټو سره جګړې ته داخله شي. هغه وویل چې اوکراین غواړي د کریمیا نظامي ټاپو د ناټو په مرسته بیرته له روسیې واخلي. پوتین تور پورې کړ چې غرب د روسیې اندېښنې د اوکراین په برخه کې له پامه غورځولې دي. روسیه په خپل شاوخوا کې د امریکایي او ناټو پوځیانو د ځای پر ځای کېدلو له اوکراین د اوس لپاره د امریکا، ناټو او روسیې ترمنځ د ترنګلتیاو اصلي لامل دی. امریکا تور پورې کړی چې روسیه د خپلو زیاتو سرحدي پوځیانو په وسیله غواړي پر اوکراین برید وکړي. که څه هم روسیې تر دا مهاله د پوځي برید رد کړی، خو د اوکراین د سمولو خبره یې کړې ده. روسیه په خپل شاوخوا کې د امریکا او ناټو ځواکونو د پوځیانو د ځای پر ځای کېدلو له امله اندېښمنه ده او په دې هکله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د روسیې یوه بله لویه اندېښنه دا ده چې اوکراین هیواد غواړي د ناټو تړون سره یوځای شي. تر اوسه پورې لا هم د دواړو یا هم د درې لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې او داسې راپورونه ورکول شول چې روسیې سیمې ته د پوځیانو تجهیزات او وینه هم انتقال کړي او داسې ښکاري چې د یوې لویې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. امریکا لا له وړاندې خبرداری ورکړی و چې روسیه پر اوکراین د برید لویه بیه پرې کړې او دا کار باید ونه کړي. تر اوسه پورې نه ملګرو ملتونو نه هم کوم بل سازمان د دومره لوی ګواښ د رامنځته کېدو په هکله د منځګړیتوب او همدارنګه د ترنګلتیاو د ختم لپاره کار کړی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.